السلام علیکم ملګري، زه بیا هرکلی ستړي نه شئ. مګر امید ده چې ښه به یې روغ جوړ وئ. ملګرو نن بیا هم درته یو اپلیکیشن راوړی دی چې د هغه به په ترو باندې یا په هغه په دغه باندې به تاسو خپل هر یو اپلیکیشن لاک کولی شئ. یعنې تاسو به پرې لاک لګولی شئ، که هغه فیسبوک وي، که هغه سیټینګ وي، که هغه تصویرانې ویډیوګانې پرایویټ ویډیوګانې یا پرایویټ تصویرانې د هغې په ترو باندې به تاسو هغه لاک کولی شئ. یعنې ځان سره یې محفوظ ساتلی شئ، پټ پرې ساتلی شئ. نو زه به دغه اپلیکیشن طرف ته بس دغه یوه هیله ده چې زموږ چینل څه سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ورته ووایئ چې زموږ هرې ویډیو تاسو ته په وخت ملاوي. نو تاسو به ورشئ پلی سټور کې، پلی سټور کې به تاسو ولیکئ اپلاک، یعنې اپلاک په دې سر باندې راځي. تاسو دغه وکړئ، نو تاسو ته به راشي داسې اپلاک داسې یو بکسه غوندې پکې تصویر درته ښایي، دې ته ګورئ په تصویر وي. تاسو به دا ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، زه به دا اوپن کړم. په دې باندې دا ماته ډایرکټ ښایي د سکرین لاک، یعنې زما په سکرین چې کوم لاک لګېدلی هغه ماته ښایي. نو چې ستاسو هم په سکرین کوم لاک لګېدلی او دا چې تاسو انسټال کړئ اوپن کوئ تاسو، نو تاسو ته به دغه شان سکرین لاک، یعنې هغه لاک به تاسو ته ښایي. په دې باندې به لاک لګېدلی کوم چې ستاسو په سکرین وي، که هغه پیټرن یعنې داسې دغه یا پاسورډ د انسو والا یا فنګر پرنټ، نو هغه به تاسو ورکوئ 2 ځل. نو بیا به هغه هلته یعنې دغه کېږي به، نو بیا به هلته سیو به شي د هغو څه، نو بیا په هغه حساب باندې بیا هغه پیټرن کولاویږي یا دغه به تاسو ته کولاو شي. نو زه به داسې ورکړم پیټرن کوډ. نو ټول نه مخکې دا خو ماته کولاو شو، په دې کې تاسو نه دا هر قسمه دغه چې پکې دي دا ټول تاسو لاک کولی شئ. ډېر ښه اپلیکیشن دی، تاسو کوم غواړئ هغه پکې لاک کولی شئ. یعنې زه ګیلري لاک کوم، ګیلري نه دغه شانې کلک مې په واخیست، دا اوس دلته تالا شنه شو لاک. زه به اوس ورشم بېرته ګیلري ته، دلته تاسو به کتی شئ چې زه ګیلري ماته کولاوی کړو. نو دا ګیلري ده، زه ګیلري کولاوم، دغه پاسورډ ماته شو کېږي. نو چې زه ما څو پورې لاک نه وي ورکړی ماته به ګیلري نه کولاویږي. نو همدغه شانې په دې باندې دغه کېږي. تاسو بیا هم کتلی شئ، که تاسو ووایئ چې نه موږ به ټول اپلیکیشن یعنې مکمل دغه پې نه لاک کوو، صرف دغه پې کوو، تاسو به په دې ویډیو د کیمرې په نشان باندې به کلیک واخلئ. په دې کې تاسو که بیا ویډیو لاک کوئ هم کېږي، که فایل یعنې نور څه دغه پکې هغه هم بوسټینګ هم پکې ده، کلینینګ هم پکې شته ده. اډیوګانې کو لاک کوئ، اپلیکیشن دپاره د پټوانو دپاره هم د دغه تصویر دی، دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. کوم تصویر تاسو راخلئ هغه به تاسو لاک کړئ، یعنې چې تاسو کوم تصویر غواړئ هغه تاسو لاک کولی شئ. صحیح شو. زه ته فرض که دا یو تصویر لاک کوم، نو دا به هم زما سره محفوظ بیا پروت وي، یعنې ټول هم دغه کېږي. نو تاسو پکې تصویران هم لاک کولی شئ. که اډیوګانې پکې لاک کوئ، نو اډیوګانې هم په دې کې لاک کېږي. دا اډیوګانې دي تاسو پکې لاک کولی شئ. کو فایل یعنې دغه نه منیجر تاسو کوم فایلونه درځئ، فرض که دا وټساپ باندې چاته کتابونه وغیره نور څه شی راستولي او تاسو یې پټ ساتئ، نو هغه هم دی کې پټ کېږي. نو دغه هم پکې کېږي. ویډیوګانې هم پکې دغه دي، یعنې دغه کې لاک کېږي. دا ویډیوګانې دي، زه دغه پکې لاک کولی شم. اپس اپلیکیشن کو تاسو پکې لاک کوئ غواړئ، هغه هم پکې چې کوم ان انسټایل اپلیکیشن هغه هم تاسو دلته لاک کولی شئ. نو نننی خو دغه یو اپلیکیشن چې تاسو ته مونږ راوړو، امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوي. بیا به هم تاسو ته مونږ اپلیکیشن به راوړو، دغه پته کوو. نو هغې پورې مونږ ته راکړئ اجازت. نو بخښنه غواړم دا یو دغه پکې پاره شوي دي، ځینې تاسو که پرې لاک بدلول غواړئ نو هغه پرې هم بدلولی شئ، یا که تاسو پیټرن ورکول غواړئ دا لاک بدلېږي. که نه دغه پې کوئ، دغه خپل زوړ پې ساتئ، یا د سیکیورټي سیټینګ کې هم دلته ایمیل اډرس که ورکول غواړئ هغه هم کېږي. که فنګر پرنټ هم ناخلئ، که فنګر پرنټ ورکړئ، یا انټروډر سیلفي والا هغه تصویر باندې چې کوم کېږي خپل مخ نه، هغه هم پکې کېږي. جنرل کې چې کوم دی د پاور سیوینګ موډ، یعنې د بیټرۍ کوم دغه چې دی هغه پې تاسو کوئ. نور هم پکې ډېر دغه دی. میجک پکې چې کوم دی دا هم پکې ډېر څه هم دغه د کیبورډ، خپل کیبورډ هر څه په دې کې شته دی. نو که تاسو پې دغه کول غواړئ نو دغه پکې کېږي.
نو امید ده نننۍ ویډیو هم دومره بیا به هم راځو بیا خو به هم تاسو ته موږ ویډیوګانې نورې هم راوړو نور اپلیکیشن لپاره د هغې پورې موږ ته راکړئ اجازت بیا به هم میلاویږي زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ بیل آیکن سره ووایئ زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت باندې میلاویږي نو هغې پورې ما ته راکړئ اجازت تل بالله